که هغه هزاروال دي که زموږ هزارګان وروڼه دي که پنجابیان دي یا دلته په دې وطن کې اوسېدونکي د بل مذهب خلک دي. عزیزانو دا ټوله 200 تا ته ځان په دې خبره پوه کړئ. دا ټوله تلکه تا ته ده، ستا او پګړۍ ته ده، ستا د وطن سره د مینې و جذبې ته ده. دا د نن ورځې خبره نه ده عزیزانو، دا فیصله چې د پښتون افغان زور ماتول غواړي، د پښتون افغان د وطن د جذبې د محبت ختمول غواړي. دا خبر کله پر له پېښېږو. علامه اقبال د اسلام د پلو ټاکلو دپاره د اردو یو مشهوره دغه دی، وای نیل کی ساحل سے لے کر تا بکاخ کاشغر. لوړ مصرع یې دا ده، وای ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. علامه اقبال وای د اسلام پل ښکاره کوي، وای موږ د دریای نیل د غاړې نیولې د کاشغر د چیرې سره چې دا لوی غرونه دي د افغانستان یا د دې وطن د کاشغر د غرونو پورې دا ولس د کعبې په دفاع کې کلک ولاړ دی. د شعر دا خو ډېره ښه خبره ده، لیکن عزیزانو چې څه وخت د یورپ وږي، د یورپ لغړ، د یورپ قاتلان، د یورپ ظالمان، فرانسویان، انګریزان، ایټلي والا دوی مخه وکړه پر دې خوا د وطنو نیولو دپاره. عزیزانو دوی ډېر ژر دې زموږ سیمو ته راورسېدل. ځینو دا ټول که د عربي دنیا ملکونه وو، دا ټول که د مشرق وسطا ملکونه وو، دا ټول که د ملایشیا اندونیشیا ملکونه وو، که د هندوستان وو. عزیزانو دا لوکشي مږدې دغه خاوره نه سوه پاته چې یو فرنګي ته یا د ایټلي وغلو ته یا د فرانس وغلو ته یا د فلاني وغلو ته یې توپک نه کښېږدو. واحد خلک چې باوجود د دې چې نیستمن و، خواران و، باران یې خدای نه کوي، الله پاک غیرتي قامونه داسې نه خوړوي. واحد قام چې و دې ظالمانو ته ټینګ سو، دوه قومونه وو، دوه علاقې وې، یو ترکان یو پښتانه افغانان. دا نور ټول وطن تسلیم سو، کعبه شریفه تسلیم سوه، مدینه شریفه تسلیم سوه، ټول ایران تسلیم سو، ټوله علاقه چې کلمه یې ویله ګرده تسلیم سو. دغه خړ پټکیان غریبان پښتانه او ترکان. زوی کښېنئ، زوی شور مه کړئ، هلکه سپین کالا کښېنه، مهرباني لکه زی بخوار کوي، اودس مهرباني. ستا ګناه دغه ده چې تا د اسلام ننګه کړې ده، تا د وطن ننګه کړې ده، تا د استقلال ننګه کړې ده. په 1925 کې که زه خطا یم، په 1925 کې اول وار فرنګیانو په دوکه بنګال د پلاسي په جنګ کې په دوکه ونیو. کلایو د کوڅو جنګاله و، د کوڅو کې جنګونه کوي بدماشان. کلایو د کوڅو غل و، د انګریزانو راوستی د دغه د بنګال د پلاسي د سراج الدوله په درباره سره دا ته لښکرې په جوړ کې ایسټ انډیا کمپنۍ. کلایو د سراج الدوله سپه سالار په پیسو یا په چی رانیوی. یو سړی بل محترم لوی شهید د هندوستان ټیپو سلطان د حیدرعلي زوی، د هغه شهادت هم د خپل بې ایمانه سپه سالار په وجه وشو. پر هغې باندې بیا شاعرانو شعر جوړ کړی دی، د فارسي دی، په فارسي کې وایي صادق از بنگالو جعفر از دکن، یا جعفر از بنگالو صادق از دکن. جعفر دغه سپه سالارو د سراج الدوله، دا بل د ټیپو سلطان سپه سالارو. دوی دوه د خپلو عظیمو ملګرو سره دوکه وکړه. نو دا شعر بیا چا ولیکئ، صادق از بنگالو جعفر از بنگالو صادق از دکن، ننگ دین، ننگ ایمان، ننگ وطن. عزیزانو کلایو
د سراج الدوله سپه سالار په پیسو رانیوی ډېر زورور لښکر یې و د سراج الدوله بې جنګه یې د پلاسي په میدان کې په 1925 کې ټوپک کښېښو دا هغه شپې دي چې د احمدشاه بابا په وجود کې د افغان سلطنت لښکرې جوړېږي بیا احمدشاه بابا د ډېر مشهور پیر محترم مشهور فلسفي عالم د مولانا عبدالعزیز پلار شاه ولي الله چې د مراټاو طاقت په دغه کې ډېر سو په هندوستان کې شاه ولي الله د یو عالم دین په حیثیت د یو لوی فلسفي په حیثیت د وطن د ډېر لوی عالم په حیثیت د ځان له فلسفه ده پر دې باندې مولانا عبیدالله سندي او د ده یو بل ملګری چې د سر شاګرد و غلام سرور ډېر لوی کتابونه لیکلي دي شاه ولي الله احمدشاه بابا ته وویل چې اسلام په خطر کې دی مراټا راغلي دي وطن یې په مخه اخیستی دی د تاسو زموږ دا هیله ده د اسلام ننګه وکړه د وطن ننګه وکړه راسه دغه ده دا کیسې اوږدې دي نه کوم احمدشاه بابا لښکر روان کړ ورغلی دا بیا د خدای پاک مهرباني ده د مراټاو لښکر د پښتون افغان در لښکر یو په دوه یو په درې وو خو خدای پاک احمدشاه بابا ته سوبه ورکړه او د مراټاو حکومت د مراټاو طاقت مات سو په دغه شپو کې انګریز په بنګال کې د کلای په مشرۍ کې بنګال په دوکه نیولی د فرنګیانو سره د لندن سره یو خبره وکړه چې اوس موږ څه وکړو احمدشاه راغلی دی علاقه یې ټوله په مخه کړې ده هغه ول د احمدشاه سره چمبه مه بندوه بس چې دی څه وایي که دی وایي چې خطبه زما پر نامه ووایي ویې وایه که فلانی چې هغه دی د هندوستان نه ولاړ شي بیا به خبرې کوو دا د 1801 خبره ده 1801 خبره ده احمدشاه بابا چې لښکرې ووتې ولاړې وطن ته د بنګال خلکو د انګریزانو سره په لندن کې خبره وکړه چې اوس موږ څه وکړو دا هغو وینا دا وه په دې خبره ځان پوه کوئ چې دا ستا سر د بل لرګی د کمې ورځې څه دی عزیزانو لندن ورته وویل دې خلکو ورته وویل چې د افغانستان یا د افغانانو طاقت ماته نه کړې دا دوی طاقت زله ونه کاږي دوی زله ونه کاږي موږ هندوستان نسو خوړی د هندوستان د خوړلو دپاره ستا د طاقت ماتولو فیصله وسوه د هغې ورځې څه تر ننه پورې ستا افسر دی د بل لرګي دي ستا د دې کاږه مغزي څه خلک بد وړي دوی په تا کې دننه د باچایۍ طاقت ویني دوی ستا په جرګه ستا په کام په تنظیم کې د علاقې بچاو ویني دا زموږ حکمرانان عزیزانو هغه زاړه کتابونه ګوري پرنګی په 1809 کې په دې خبره ځان پوه کړي سر خلاص کړي په 1809 کې پرنګی دا عباسین غاړې ته راورسېدی ګرد هندوستان ورته تسلیم سو د هندوستان مسلمان د هندوستان هندو د هندوستان سکھ د هندوستان ټول راجاګان پرنګي ته تسلیم سو پرنګی د اټک غاړې ته راغی دا وخت لا متر عباسینه دا د افغان سلطنت و دا موجوده پاکستان د برخه وه دواړه کشمیران در لاندې وو دې چې چې راورسېدل دا په پېښور کې زموږ باچا په ژمي کې کښېنستی په دوبي کې په کابل کې کښېنستی چې د اټک غاړې ته راورسېدل فرنګي یو اول سفیر سټوارټ الفینسټن د هغه یو کتاب لیکلی دی بیا په پښتو هم ترجمه سوی دی تاسې وګورئ په اردو هم ترجمه سوی دی په انګریزي د هغه نوم دی د کینګډم اف کابل د افغانستان سلطنت دوه والیومه دي دا سړی راواستوئ الفینسټن ستا ولاړ سه یار دا علاقه وڅاره الفینسټن
د اباسین پر غاړه د ډېر لوی کاروان سره خو دا دښت دی ډېر ګرمې دغه دي اوبه اوښان غوایي و بلای پتر ورسره و دی وایي چې زه د اباسین غاړې د ملتان له رالم پلاني الکوزي پښتون زما استقبال وکړ پلانی الکوزی پښتون زما استقبال یې وکړ چې د اباسین زه راووتم پر لار باندې یو اوښبه په مخه راغی موږ لښکر روان و دی پر اوښو یا کاروان دغه کاوه ما د آسه ورته وکتل نه د کښې ما ته وکتل ما په اول وار محسوسه کړه چې ما ته زما سیال ګوري دا د کتاب خبرې دي ما ته زما سیال ګوري بیا دی ولاړی 2 میاشتې تېرې کړې شاه شجاع هغه وخت وطن دوست و په پېښور په بالاحصار کې د خپل کاغذونه و افغان باچا ته کښېښو 2 میاشتې تېرې کړې د کتاب تاسې وګورئ دی د پښتانه د تنظیم د پښتانه د حکمرانۍ د پښتانه د خلکو د باچۍ په پوهه باندې ډېر مطمئن دی د پېښور د بازارونو د پېښور د تجارانو ډېر لوی تعریفونه کوي د دا ورځې راځنده چې راکوز شو عزیزانو بیا نو موږ د هندوستان پنجابی سکھ مسلمان هندو دا ګرد د انګریز په پوځ کې برتی شو کار یې څه کاوه د انګریز دپاره یې د اباسین د غاړې پر پښتنو حمله وکړه دا جنګ تا ستا پلار نیکه عزیزانو اویا کاله په یوازې سر دا دغه وتنباوه د هندوستان سکھ د هندوستان هندو د هندوستان مسلمان چې کلمه یې ویله لمنځونه یې کول اذانونه یې کول کار یې چې شکاوی کار یې دا کاوه چې آزاد افغانستان آزاد پښتون یې ښکېل کاوه د فرنګي دپاره نن عزیزانو ځینې خلک معافي غواړم ځینې خلک معافي غواړم دلته مولوي صاحب ډېره ښه خبره وکړه نن ځینې خلک داسې یو خبره کوي طالب داسې یو ملا داسې یو فلانا داسې زما د دا ده هر څوک دې په غوږو واوري تر هغه ملا دغه طالب تر ژیره ګرځم چې د وطن پر ننګه ولاړ چې د وطن پر ننګه ولاړي هغه ملا هغه پیر هغه کپیر تر هغه در ژیره ګرځم قربان کوم او چې زړه مې وغواړي پر ژیره یې وچوم او تر هغه برېتور که عقیده یې که درانه یي چې دی وطن خرڅوي د هغه پر برېتو د سپۍ امچاج کړو خبره دا نه ده چې ته څومره برېتور یې خبره دا نه ده چې ته ملا یې که طالب یې خبره دا ده چې د وطن د ازادۍ د وطن د سیالۍ د وطن د آبادۍ د وطن د شتمنیو سره ستا رویه چیش ده موږ ګز به دا یي که ملا یې که پیر یې که فقیر یې شیعه یې که سني یې ګلجا یې که درانه یې چې د وطن پر ننګه ولاړو هغه ته به سلام کوو او چې وطن یې خرڅاوه که مې وس درلود څه به ورسره وکړو که نې وروره که نه یې کم سے کم سلام جرمدول پکار خبره دا نه ده خلک وایي دوی ناست دي و دغه ته ناست دي جنازو ته زه څه وکړم دا دې اسانه بللې ده ما بچي دې حلال کړي دي یو وایي یو زه به کروڑ روپۍ درکړم نور زه به 2 کروڑ روپۍ درکړم د خدای ویرېږم موږ مسلمانان یو الله پاک وایي او په قصاص کې ستاسې ژوند دی موږ د چا قصاص واخلو موږ د چا واخلو تا بې پوره بې توره ته ما سهار ماښام وژنې شیعه وژنې سني وژنې ګلګیتی وژنې کشمیری وژنې فلانا وژنې تا سره توپک دی توپک دې په زور باچۍ دې په زور نیولی ده غاصب یې دا چیف سیکرټري دا هوم سیکرټري دا کمیشنر دا بل دا خبر زما په خوله کې بده ایسي ته ستا زوی راوله دغه خلک بیا په پور کې وړي کې تاسو به موږ پر مړي باندې 15 کروڑ روپۍ درکړو 15 کروڑه لاس به درکړو چیف سیکرټري ستا زوی هوم سیکرټري ستا زوی کمیشنر ستا زوی ډیپټي کمیشنر ستا زوی جرنیل ستا زوی دا واسه داسې بې نه بلې علامه صاحب ډېر په تفصیل خبره وکړه عزیزانو موږ لیوني نه یو موږ پاکستان هم جوړول غواړو دا علاقه جوړول غواړو عزیزانو نن تا ته دا پښتانه ځان پوه کړه ستا وکاږه مغزي ته ده ستا دا سر کوچل غواړي دا د سیالۍ چې ته غږ کوې دی دا د ګولۍ په زور د چړې په زور د بې اتفاقۍ په زور د بې ایمانۍ په زور دی دا قتلول غواړي موږ عزیزانو
دا درنې به یي زه نه یم خبر دا درنې به یي خو اوس موږ المولي صاحب خبره وکړه ډېره ټکې وکړه زه دې درنې ته وایم ټولو علما ته وایم ټولو سیاسي پارټیانو ته وایم مهرباني وکئ د دې جنوبي پښتونخوا د پښتنو د هر هېر هغه خلور خلک هغه شرملور خلک چې په مجلس پوهېږي چې په بدي او په نیکي پوهېږي عزیزانو د هغو لیست جوړ کړئ نواب صاحب ناجوړه دی ما خبر ورسره کړې ده خدای به یې جوړ کړي نواب صاحب ته به ووایو عزیزانو ته یې لیستونه جوړ کړئ عالمان دې هم جوړ کړي هغه سړی چې د ولسګیر سړی وي هغه سړی چې د خدای بیریږي هغه سړی چې د وطن پر ننګه درېږي د دې په کوټه کې هرته چې وو فیصله به وکړو یا ژوب یا د مراڼي رغونه یا د پښین رغونه پر دې باندې به 2-3 ورځې غټه جرګه وو دغه جرګه به فیصله کوي د خپل وطن لپاره دغه جرګه به فیصله کوي د خپل شتمنیو د دغه لپاره دغه جرګه به فیصله کوي چې زموږ وطنونه خلکو لاټ کړي دي بیا به د دغه جرګې په نمایندګۍ د ظالمانو سره مجلس کېږي په دې دوران کې به موږ انشاءالله الرحمن پاچاهانو ته زه خواست کوم چې دا شی نه بیا مه خرابوئ بیا عزیزانو چې دا جرګه تاسې سره برابروئ انشاءالله الرحمن چې دا جرګه موږ کوو له ګلګته نیولې تر چتراله د چتراله نیولې تر باجوړه دا پښتون هم پکښې بیا به د دې یوه جرګه وکړو په ګډه او ګډ پښتون عالمان ګډ پښتانه وطن خلک چې پر وطن ویل خلک دي دا به مجلس وکړو دنیا به خبره کړو چې موږ نه لیوني یو نن ته لیونی شوی افغانستان ته په ډبرو ولې عزیزانو د بل چا دا مه منه علامه اقبال شاعر مشرق دوی بولي او دوی وایي د پاکستان نظریه د ده په فکر راغلې ده علامه اقبال د افغانستان متعلق وایي په فارسي کې آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر دل است از کشاد او کشاد اشیا از فساد او فساد اشیا علامه اقبال وایي که اشیا موږ یو کالبوت وبولو انساني ډانچه یې وبولو نو د دې زړه افغان دی زه نه وایم مولوي دغه زموږ د نظریاتي ملګری دا ملګری نه وایي پلانی نه وایي پلانی مولانا فضل الرحمن نه وایي NP والا نه وایي علامه اقبال وایي چې که په ایشیا یو کالبوت ده نو د دې زړه افغان دی او بیا وایي چې د دې زړه که دا زړه تنګ و ایشیا به په عذابي او که دا زړه پراخ و د ایشیا کې به امن نن د ده دا پیشنګویي دونه صحیح ثابته ده نه د افغان په تکلیف دی په ګرد ایشیا کې سرې لمبي په ګرد ایشیا کې موږ د چا سره بدي نه کوو د یو انسان سره په دې بنیاد کرکه کول چې دی د کومې فرقې دی دی د کومې ژبې دی دی د کوم مذهب دی دی د کوم کلي دی دا موږ ګناه بولو ګناه کبیره یې بولو انسان د انسان ورور دی موږ ټول د آدم علیه السلام او حوا نه بچي یو موږ د یوه درختې د یوې درختې شاخونه یو موږ به ښه سره کوو په انسانانو کې لکه علامه صاحب چې وویل ظالم او د مظلوم جګړې غړی به نه اچوو عزیزانو که موږ مسلمانان یو انشاءالله یو که موږ پښتانه یو انشاءالله یو قرآن کریم وایي د قرآن کریم پر دې ګواهي موجوده ده قرآن کریم ته علما ناست دي زما څه ځینې سورتونه یېرېږي په هغه کې الله پاک وایي فرعون یو ډېر غضب والا باچا و بیا د انسانان غلامول او د دوی بچي حلالول ما موسی ته وویل دی ورته ویلی چې بل څوک درېږي که نه درېږي دا ترنه به قرآن کوي قرآن دې نه کوي کول به کوي چې موږ به دا وعده سره کوو چې موږ د ظالم خلاف په یوازې په کلکه درېږو کلکه به درېږو که مې خوښه د لاسونو پورته کړي ګډ به درېږو دا خبره ده جنانو مولوي صاحب زه په ډېره ایمانداري درته وایم په دې لښکر کې پښتونخوا ملي پارټۍ رهبري نه غواړي په دې لښکر کې پښتونخوا ملي پارټۍ مخکښي نه غواړي خو دا کار به سره کوو دا کار به سره کوو چې په دې دوران کې به د ظالمانو سره نه پټ ملاوېږو نه به ښکاره ملاوېږو دا وعده چې هر څوک وکړي ته په مخه موږ در سره موږ به ډېر احتیاط کوو الله پاک
چې موسی علیه السلام دغه ته لېږئ د ده ورور هارون ورسره هارون علیه السلام الله پاک اوله خبره دا ورته وکړه چې ورشه فرعون ته ووایه چې زما قام ستا له بندګۍ خلاص کړه دویمه خبره یې تا وکړه چې ډېر په ادب ورسره ګایېږي یعنې دا د خدای پاک حکم دی که څه د ظالمه سره غږېږي هم په ادب به غږېږي خبره به سمه ږدي برابره به ږدي واسې ځانو خبره ستا و لنګوټه ته ده ستا و اختیار ته ده ستا و دغه ته ده حمزه بابا مشهور دغه دی وایي یم پښتون له پښتنو سره ځم تال به پر لار له مېړنو سره ځم اغیار که وایي د دوژخ ژبه ده زه به جنت له د پښتو سره ځم دومرې بې پته لکه پرخه نه یم چې به د لمر د پښتو سره ځم حمزه سفر که د حجاز لا هم د پښتون د قافلو سره ځم اخري کې دی وایي څو چې راغونډ پر یو مرکز یې نه کړم څو چې راغونډ پر یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم عزیزانو لا اله الا الله محمد رسول الله د دې بله خبر نشته د دې خبرې ماسې وه چې دا کام سیال سي دا کام د خپل وطن مالک سي دا کام د لوړو سپوږو خلاص سي لا اله الا الله محمد رسول الله که پښتونخوا ملي پارټي بل غرض لري راسئ لکه حمزه بابا چې وایي هرې تپې نه ځو هرې تپې نه ځو جرګې کوو دا جرګه بیا دغه جرګه کوو ده په مخه یې راخیستي دي خلک د دنیا پوهان دا وایي عزیزانو دغه شورای ابریشم چې دوی جوړ کړي دا شورای ابریشم نه و جوړ د پښتون افغان د تجارت قافلې پر دې غرو اوج دی سمرقند ته تللې دا جرګې دا به دغه ته تللې قافلې هغه وخت نن هم د دنیا پوهان دا خلک یې تجارت پوهان هغه تجارت یا یې میمون ښه کولی سي یا یې پښتون ښه کولی سي یا یې میمون ښه کولی سي یا یې افغان ښه کولی سي دغه د تجارت پر لارو پر دې غرونو باندې به پر اوښانو د پښتانه قافلې تلې پېښور د هغه وخت د تجارت ډېر لوی مرکز و دا کیسهخاني بازار دا نوم له دې وجې پکښې ایښودل سو دا قافلې به د مرکزي اشیا سره تلې د شاه ابریشمه به راتلې بیا به دوی پړاوونه کول په پېښور کې بیا به تجارانو یو د بل سره مجلس کاوه کیسهخواني بازار یې په دې پکښې ایښو چې دا ته به خلکو حال سره وکاوه د سمرقند څه حال دی د فلاني ځای څه حال دی د فلاني ځای څه حال دی نن ته لګیا یې زما لارې تړې په بې ایماني په دروغو ما څه کړي دي د هندوستان ته زما دښمن دی موږ دا ټکي په احتیاط کوو ته وایې هندوستان زموږ دښمن دی د هندوستان سره تا یو جنګ کړی دی لیکن د هندوستان لارې تا خلاصې پرېښي دي نن د لاهور او د واګه په منځ کې یو زنځیر نشته تجارت به کوو که زما بچي تاریاک راوړل زما بچي اسله وړله زما بچي فلانی کار کوه په ګولۍ یې ووړه د تاریاکو په باره کې هم عزیزه ته زما پوره وړی تا په باجوړ کې په درزونونو خلک په ملیشیاو مړه کړه واطي تاریاک کړي بیا دې په مومندو کې په درزونونو خلک مړه کړل بیا دې په کدونو مازی کې په درزونونو خلک مړه کړل بیا نن هغه فصل په کوټه کې بیا تا څنګه راواکړ بیا تا څنګه راواکړ د چمنو نیولې بیا تر دوکۍ پورې په چلولو تاریاک تا وکړل هغه پیسو باندې ته د خلکو وفاداري اخلي تا د ځان سره د پاکستان د پارلیمنت بولې ولګولې پاکستان پارلیمنت خرڅ کوي پاکستان ته پاکستان جوړو بالکل جوړو پاکستان هغه پاکستان چې په هغه کې به پښتونخوا وطن د پښتونخوا وطن د ولسونو په خدمت کې خپل د الله ورکړي نعمتونه استعمالوي هغه بلوڅ چې د بلوڅ په وطن کې د سایل وسایل د ولس په خدمت کې استعمالیږي د دې به عیني ضمانت وي پنجابي ته به هم دغسې د سرایکي ته به هم دغسې دلته به په ووټ منتخب پارلیمنت وي هغه به د طاقت سرچشمه وي هغه چې هره فیصله وکړه هغه به کوي پوج جاسوسي ادارې به مضبوطېږي پوجونه ټینکونه ورته اخیست کېږي
جهازونه به ورته اخیسته کېږي زموږ جاسوسي ادارې ملیټي خو دوی دي نور هم پنځه شپږ دي دا ګردې به مضبوطوو پاکستان بشري ادارې لري پاکستان انصاف وي الله پاک وایي اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل وکئ عدل بې عدلي ورونه په جنګ سره اخته کوي بې عدلي مایا او مېړه سره جلا کوي بې عدلي بې انصافي پلار زوی سره دغه کوي ته په بې عدلي هغه پاکستان چې هلته جمهوریت وي د آیین بالادستي او هلته ازاد عدلیه وي هلته ازاد پارلمنټ وي هلته اخبار ازاد وي هلته پوځونه د پارلمنټ غي دا پاکستان تر قیامته پورې زنده باد او دا پاکستان چې آیین به د پوځیانو د دغه لاندې د ګوډو لاندې د دوی د ټوپک به لاندې او پر وسایلو به د بلوچ د سندي د پنجابي ښاماران ناست دي دې پاکستان ته زنده باد ویل زه ګناه بولم خاص یې ګناه بولم او ولکه ووایم چې هره ورځ پر هر منټ فاصله کوي زنده باد څه شي ظالم زنده باد وولم د خپلو بچیانو مخ ته زنده باد ووایم تا ټوپک پر اخیست مهرباني وکړه دا پښتانه دنیا دا ویلي دي د دنیا تاریخ دا ویلي دي مهرباني وکړه دا قام یا پښتون یا بلوچ یا سندی یا سرایکی عزیزانو دې ته مه وشتئ داسې نه ده چې دی زړه نه لري داسې نه ده چې دی په دې ځایېږي نه داسې نه ده چې په دې دی خوابدی کېږي نه خدای د بدۍ په معنا پوهېږي چې بدي نه د زمری څلوېښت کسه وژني چې بدي زه د غرق وکړو نو د پښتانه دا خاموشي د پښتانه دا لازمي د پښتانه دا برداشت خلک د پښتانه د بلوچ بې غیرتي نه بولي یو پرنګي دا لیکلي دي پرنګی و که څه بلا وکړو امریکن و هغه دا لیکلي وو چې وروره پام کوو د دې بلا سره دا یې الفاظ دي چې دا بلا ته نه پېژنې دا بلا چې په عذاب سي دا اول وار خپل بچي خوندي کوي خپل بچي خوندي کوي ښځې خوندي کوي پلانه خوندي کوي بیا یوازې راځي یو پتک 10 کیلو وړه یو ټوپکی بیا راځي بس پر یو چینه خپل کاک پخوي نو ته ګرځه په دې پسې پر خپله مرضي راځي پر تا باندې یو ګزار کوي بیا پسې ځغله په دا غرو دا کام به دې ته نه دغه کوئ نه موږ لیوني یو پاکستان که څوک بچاول غواړي لار یې دا ده ته به کشمیرانو ته وایې چې کشمیر ستا وي ته به بلوچستان ته وایې چې بلوچستان ستا دی ته به سندي ته وایې چې سند د سندي ساحل او وسایل ستا دي ته به پښتانه ته وایې چې د پښتانه ساحل او وسایل ستا دي دا دغه به راټیټ سي بیا به سره کښېنو موږ لیوني نه یو موږ لیوني نه یو چې موږ د پاکستان خزانه ته دغه نه پرېږدو موږ د پاکستان راسه فرضه که یو ځای په خټکو کې اوس هم د پښتانه تیل اوس هم د پښتانه ګیس اوس هم د پښتانه دنیا معدنیات او بچیانو خبره وکړه بې حسابه دي دا داسې مه کوو موږ مجبوره یو اخر موږ مجبوره یو موږ به درنې کښېنوو په خټکو کې موږ به درنې کښېنوو په مومندو کې چې څوک زموږ هغه لوټي سنگ مرمر لوټي زموږ لرګي وړي زموږ ګیسونه وړي لکه د ماري ګیس خبره چا وکړه موږ مجبوره یو چې دا بیا نه پرېږدو چاته یې ورکړو موږ دې ته مه کوه دا درنه د دې دپاره نه ده چې موږ ته خوند راکوي چې غمجن خلک دې ناست دي موږ به بدلې ورته وایو موږ به دغه ورته کوو دوی به نارې وایي موږ دا دې دپاره ایښ دی چې مهرباني وکړه بس نور یې نشو کولی عزیزانو وخت د دغه راغلی دی دا شروعات دي او پښتانه وایي د میدان سر د چابکې وار بې پوره بې توره تېره د دهشتګردي چې وسوه عزیزانو ځینې خلک ناپوه خلک هسې خوله د باده ډکه کړي دوی د عالي وزیر متعلق کیس نه وایي دوی د پلاني متعلق کیس نه وایي دوی د پلاني متعلق کیس نه وایي هلک عالي وزیر چې هلک و د تا ماش ناخته د عالي وزیر پلان هغه وخت د عالي وزیر پلان هغه وخت ګریجویټ و ګریجویټ و ما دا یو ملک بوستان چې زه پارلمنټ کوم دوی به راتله علي لا نه و علي وزیر پلان دا دواړه پښتورګي پردي لګولي دا بیا هم د پاکستان بېبختي ده د پنډۍ سره یو کلی دی هغه غریبان په ژوند خپل ګرد کلی په یو پښتورګي خرڅوي ژوند په کوي د علي وزیر پلان دواړه پښتورګي لګولي ګناه یې څه وه
اول شهید د وزیرستان د علي وزیر ورور د هغه ګناه دا وه چې هغه د پښتونخوا ملي پارټۍ سره ځان نږدې کړی. مولوي صاحب مازدیګر ماښام ناست و ویم ناجوړه ښځه ته ډوډۍ ورکول. زموږ خوار ناجوړه خلک به یې لیونی بولي. دا ټکی مه استعمالوئ. انسان کمزوری ده چې ته به لیونی دی په هغه خلک زیریږي، مور یې زیریږي، پلار یې زیریږي. ناجوړه و ناجوړه ښځې ته ډوډۍ ورکوله، پر ټولې ځای موټر ورته ودرېدی، ټوپک یې راویستې بر داسې یې ونیو. بل ملګری زموږ شاه عالم د ایاز وزیر چې اوس هغه دی سفیر دی، دا یې د کور را روانو بیا یې ټکا پر وکړه، دا یې ووژه. د علي وزیر د دې وروره بعد د علي وزیر د خاندان چې زه په خبر یم 11 کسه یې په ګولۍ وړل. 11 بیا وایي علي وزیر ښکنځا کړي. نو ما قرآن شریف لا وایي عالمان ناست دي، قرآن شریف لا وایي وایي وروره خلکو ته بد مه وایاست، البته مظلوم ته لږ اجازت. 11 کسه ته یو سړي کور ته مړه کړه، بیا به دی بده خبره نه کوي. مهرنګ بلوچ دی خبره، مهرنګ بلوچ راغلی و اخندزاده زما سره راسره و، علامه صاحب هم راسره، زه و علامه صاحب و اخندزاده و، باران هم ورېدی، مهرنګ و دا ملګري راغلي وې، موږ ورغلو نیمه ګېټه په خټو کې سره ګرځو. دا موږ کړي دي، دا موږ په چا احسان نه اچوو. بلوچ ماما ته دا خبره زه کوم چې عزیزه بدۍ را روانې ما او تا به دلته بل دې نه مني، بل دې نه مني، ما او تا به دلته دا سر پیدا کوو چې زما او ستا حقوق به څنګه وي، زما به څو برخې وي، ستا به څو برخې. دا اوس د ډویژنان جوړېږي چې وینې سیوه یې غورځولې په دغه کې په فلاني ځای، کاټ یې پر دې خوا غورځولې، هلته پلانی دی، دا به نه سره کوو عزیزانو. بریټش بلوچستان کې چې کومې بلوچ علاقې دي، اوکشې علاقه ده، مري علاقه ده، نوشکي ده، چاغي ده، جمالیان، هر شی چې جوړوي جوړې کوي. موږ مزله کار دی، موږ مزله کار دی چې بهرنایي پورې پلانی وتړه او سوی واخه پلاني ځای، دا خو به دوی جوړوي. دا موږ سره شریک ملک دی، شریک وطن دی. راسئ دا پاکستان جوړ، راسئ دا پاکستان روان کړو. زموږ دا عرض ده، آیین به وي، د آیین تابعداري به دی، د آیین فلانا به وي، د هر کام وسایل، د هر کام امانتونه به راسه د موږ سره مجلس وکړه. دا جرګې موږ جوړوو انشاءالله که خدای کوي. دا جرګې دې بیا ولاړې سي. د شهباز کم شهباز، د شهباز حکومت ناروا دی، د شهباز حکومت ناروا دی، دا اوس بلوچستان کې دی دا حکومت ناروا دی، د زر او زور پر بنیاد د توپک په زور جوړ شوی حکومت دی. موږ مجبوره یو. علامه صاحب هم ناست دی، دی په اپوزیشن کې دغه چیرمین دغه لیډر دی په سینیټ کې، زه قومي اسمبلۍ کې. بلکل موږ د دنیا سفیرانو ته مجبور یو خط ولیکو چې وروره ته چې د کوم حکومت سره زما د وطن سودا کوې، دا ته ظلم کوې. ته وا زه جمهوري ملک یم، دې زما جمهوریت وړی دی، دې روغه جمهوري پارټۍ عمران خان یې په سر اخیستی دی. دا وخت کم سے کم واړه ځوانان په سوو نه په زرو کیسونه دي په جیلو کې ناست، کیسونه دي په جیلو کې ناست. عمران خان په 5 اګست زما خیال دغه پرې کېږي، کال پرې کېږي. تحریک انصاف ملګري ناست دي، نور شته یې خوښ ده تحریک انصاف والا، اخندزاده دا دی ناست دی. 5 اګست د عمران خان د قید دریم کال پرې کېږي. زما تجویز دا دی چې د اوس اعلان وکړي چې پر 5 اګست به د پاکستان په ټولو ضلعو کې د عمران سره چې څه سیاسي قیدیان دي د هغو د ازادۍ لپاره جلوسونه کوو په ګډ پاکستان. تیاري ورته وکړئ، ګډ ورته لګیاست، تحریک انصاف یاست، پښتونخوا یاست، جمعیت علما اسلام یاست، جمعیت علما فلانا یاست، چې کوم موږ بلای سره ګډ دا چې ناست دغه پر لار به ځو. تاسو سره مذاکرات څوک کوي؟ بخت یې درسره کوي. تاسو سره مذاکرات پیپل پارټۍ پخوانی ملګری څه نومېدی؟ عمراني درسره کوي. د تاسو سره مذاکرات لالیک دا په خپله په غلا راغلي و دا د شهبازه پورې دغونې بېوسه دي. موږ خواست ورته کړی وو چې خالي 2 کسه به موږ ورسو د دغه سره به ملاقات وو د عمران سره. دغه لا هم چې میجر کاکو نه ورته ووایي، کرنل لالا نه ورته وایي، برګیډیر نیکه نه ورته وایي، نو شهباز خبره کولی شي. په دې بچي باندې د خدای لعنت شه.
دا بچي ورکه شه د باچیانو سره چې مني یې هغه ورک شه چې روا یې بولي هغه پسې ورک شه عاجزانو موږ په یو ډېر ناروا ملک کښې وتلي ناروا نه دی ناروا خلکو قبضه کړې ده ظالمان دغه سوي دي علامه صاحب له تاسو الف واخیستی عزیزانو موږ به د خدای سره وعده کوو د خدای حکم دی موږ ټولې غړي ایستلي یو یا نعوذ بالله موږ به قرآن شریف نه منو که موږ منو د قرآن شریف ګواهي موجوده ده الله پاک وایي زه د ظالم او مظلوم په جنګ کې د مظلوم ملګری چې خدای دې هم ملګری مظلوم ولس دې ملګری بیا نو زموږ ژرې هم خاورې شي ملتونه مې دې هم خاورې شي چې موږ توکل نه اخلو او نه روانېږو د دغې دپاره عزیزانو دا رئیس زموږ سوځلي دي یو نه د دوې نه دي درې نه دي دا نایي ملګري دي هغه معلومې کړي دا زموږ مذاکراتي ټیم چې موږ دوی سره مجلس کوي دا دې هم ورته ووایي چې زما دومره مزدوران غریب خلک یا د یوه ځای یا د یوه ځای بې حسابه تا وژلي دي د دې پور به راکوې د هرې سوځلې ګاډۍ یوه ګاډۍ ده که دوې ګاډۍ دي که درې ګاډۍ دي که لس ګاډۍ د سامانه سره پور بې راکوې کېده راکوې بس موږ بل کار نه دی زده مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ بس باید د ما د مست کلندر د ما د مست کلندر هر ځای درنې هر ځای تکرونه شکنځا بنده سپکه بنده نه د چا مور ته بد وایو نه د چا خور ته بد وایو خدای دې دی خوله نه راکوي د هر چا خور زموږ خور ده د هر چا مور زموږ مور ده علامه صاحب ناست دی نه دي د کولو هغه خبرې نه دي د کولو زنانو موږ ته ویلي دي زنانو موږ ته ویلي دي چې زه یې بوتم ولکه پر بدل شوی ده ته شرمېږې نه ته مسلمان یې ته انسان یې ته د سړي زوی یې ته څه شوي ته زما کالي وکاږې کم ناوله د شرک ته ویلې چې ستا مور یې نه لري یا ستا پلار نه لري ته د یو سړي څه کالي وکړې دا څه په کوې دا سړی دغه دا د لیونیانو لښکري دا کله پوجان کله نه پوجان دا دغه کوي فضل الرحمن صاحب ما ته وویل دا ماشاءالله وي نوې ځینې خبرې لږ لږ اشارې پکار چې خلک سر خلاص کړي ول مفتي صاحب ویلې موږ یې په دغه کې بند کړي وو په تاڼه کې ول سړي راغلو چې موږ ته څه شي کوو ول مفتي صاحب ما ورته وویل چې بل کار خو نشو کولی ما دا مخامخ د پولیسو جنګله ده په دې کې به موږ خپل سرونه وو ته څه شي غواړې توفیق محمد د جماعت اسلامي غواره کوي په جیل کې واچوه دا دوی نه وو د نور بله یو نومونه یې ما اخلي ورکې کړي ښه خلک د بازار ښځې ورلکې په تاڼه شپاړس فوټه اته فوټه دی پنځه فوټه دروازه ده د بازار ښځې ورلکې اوس هغه غریبه مولانا سړی آی در دې ځای کشواف ولې تر دې ځای کشواف تا ته څه خوند درکړي زما سپک دا درې واره زه ما ته وویل ما دغه نه کې اوس یې بیا راته وویل وایي د زیارت څلور کسې شهیدان کړي وو وایي یو شهید فرید الله یې دې دغه ته راپرېښو او نور نه راپرېږدي مې راپرېږده که څه اور ور واچوه که څه اور ور واچوه د شاعر وایي مه مې ښخوئ خلکه مه مې لمبوئ خلک مه مې ښخوئ خلکه مه مې لمبوئ خلک تسکه برامار مې تسکه دا دی کام نه دی دا د خپلو بچیانو پور اخیستی شي دا د خپلو بچیانو ارض ساتلی شي دا د خپلو بچیانو غم کولی شي موږ پاگلپن نه کوو جنګ پخوا ته نه ځو دا هم فیصله ده دا د دې کام فیصله ده دا ارمان دی انشاءالله الرحمن ولکه وکړي ته به ظلم کوې بیا به زه به تا ته هم زندهباد که په کمه ورځ خدای دې وساتي لا اله الا الله ربه پرده مې کوم زما خون ته ته معاف زما خون زما د ورور زما د زوی زما د ملګري خون تا ته معاف دی که د پښتانه پر ننګ د پښتانه پر عزت د پښتانه پر آب موږ سودا وکړه خدای دې موږ په هغه ورځ د دوزخ ورنړو موږ سودا نه کوو دوی لګیا دي وایي دوی پرون مو چا ویلې و دوی پر مړو دغه کوي پر مړو سیاست کوي زه څه وکړم ته بې ولې زه بې خاورو ته سپارم بس دا به کوم خامنه‌ای څلور میاشتې اته ورځې پښتیانو سره دغسې پروت څلور میاشتې اته ورځې یا لس ورځې واړه واړه ماشومانو پرېږدو بیا یې چې
جنازه یې کوله د سیال کام په توګه په کورونو خلکو خپل جنازه یو چیرې ښکاره کړ بیا چیرې ښکاره کړ بیا چیرې ښکاره کړ موږ زور کوو راسه موږ تاسو ټکان وکړو راسه په زور یوسه یوسه موږ تاسو هېڅ لري یوسه یوسه هسې چې پکې نعوذ بالله نعوذ بالله اور ور واچو یوسه په کومه ورځ ستا د موږ سره زور وکړي واوره انشاءالله د جنوبي پښتونخوا کوڅه کوڅه کې به درنایي د جنوبي پښتونخوا په ښار ښار کې به درنایي د جنوبي پښتونخوا په کلي کلي کې به درنایي او بیا هلته سرکاري موټر په دغه کې ولکه بیا تېر شي هېچا موږ لیوني نه یو د موږ سره مې ظلم کړی دی د ظلم علاج دا دی که جوډیشل کم جوډیشل کمیشن کم جوډیشل کمیشن پرون د وړمه ورځ نه 15 ورځې مخکې قاضي فیض وویل چا ورته وویل چې دا عمران خان د پارټۍ د سمبل مې واخیستې پلانه مې واخیسته ده ویل زه چیف جسټس وم ما سره واک نه و چې واک نه و خو استفا به جوړ کړم چې واک نه و خو استفا به جوړ کړی ما سره واک نه و د شا د خوا میجر کاکو ناست و تو یې هم وایي په ټولو کیسو کې خلک راشي په ټول داسې کمیټې ممبرانو ته وایي په تور موټر کې به دې بوځم په توره تیاره کې پلانی کاکو وایي د ما سره ووایي پلانی کاکو ډېر لوی سړی نه دی ته یې څوک تا خو هر په خسته دی چې زه په سیاست کار نه تا خو قرآن کړ حرف قرآن دی حرف قرآن دی حرف وعده ده حرف دغه تا قرآن کړی دی چې زه په سیاست کار نه دی او دلته بیا تورې کیسې به وي پلانا به وي ځینې وایي موږ کور ته چیش نه راځي هېڅ توازه نه لرم هېڅ ماله مه راځه موږ به درشو دا عزیزان دي تا وژلي دي دوی له ننواتې ورځي ته او ستا جرنیلان ستا کرنیلان ستا چیف سیکرټري ستا هوم سیکرټري دغه عزیزان له ننواتې ورسي دا پښتانه خلک دي پراخه لمن یې د مجلس سره وکړي ته به پیسو د غلا په پیسو دغه کوې د غلا په پیسو تخماته معلوم یې بې ایمان و هر لنډر ته یې ورکوي تر مچا ته ښکاره کړي ته بیا یو چپ ودغه کړي عزیزانو دا ته خلک ګرځي ما هغه ورځ هم دا وویل نن بیا درته وایم خواست وکړئ خواست درته کوم د لمنې روی به هم درته ونسم عزیزانو خلک ګرځي وایي 100 کسه به په لاس درکړم موټران به وي توپک به وي بس ته بسم الله کړه دا علاقه پر مخه واخه جنګونه کړه مهرباني به کوو آیا مولوي صاحب او خان صاحب او پښتونخوا میران پارټۍ او ان پي او پلانه مهرباني وکړئ دا کار مه کوئ تاریخ به بدنامه یاست لکه ما چې اوس وویل میرجعفر مرګ 400 کاله شوي نن د میرجعفر نوم نن د شاه شجاع نوم نن د میر صادق نوم چې یو چا ته یې واخلي لکه د موږ کجاسې ورته وایي داسې نوم به نه پرېږدو عزیزانو نور مې دی سره ډېر ستړي کړاست ملګرو ته سره ډېرې خبرې وکړې زموږ سره دغه کړی دی بس انشاءالله په ګرد وطن ګرځو علامه صاحب دا یوه خبره ماته 3 واره وکړله چې زه څو پیسې ما د پیسو زه نه یم خبر علامه صاحب ویل زما زړه غواړي چې زه د دې درنې د یوې وخت ډوډۍ بندوبست وکړم ما ویل اعلان په خپله وکړم ده ویل بیا ته ووایه نو دی وایي چې د یوې درنې د ډوډۍ هر وخت شي چې څو دغه لګېږي علامه صاحب وایي زه دا قرباني د مسلمانانو په حمایت کې د الله په رضا کې کوم دا د علامه صاحب لخوا دغه دی عزیزانو موږ ته یې وروڼه یو څو عزیزان یو ته یې را جوړوئ بل به پر مخ ته یې را جوړوئ چې ته یې جوړه کړله موږ به وکړو پاکستان ایک فیڈریشن ہے یہاں پشتون بلوچ سندھی پنجابی سرائکی اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ آباد ہیں یا کوئی کسی کا غلام نہیں یا کوئی کسی کا آقا نہیں